چرته به دې باندې سوچ مه کوه چې زه غریب یم، چرته به دې سوچ مه کوه چې زه خلکو ذلیل کړم، چرته به دې باندې سوچ مه کوه چې دې خلکو زما په شهرت کې ګوتې ووهلې ما ته نقصان راورسوي، چرته دا مه وایه چا په ما باندې بلیم ولګوو، چرته دا مه وایه چا ما ته نقصان او تکلیف هغه راورسوو، چرته هم دا مه وایه چې ما پسې چا خنداګانې وکړه. داسې چرته الله جل شانو ډېر لوی ذات حالاتو بدلول وایي. لکه ابراهیم علیه السلام د هغه دا ژوند چې کوم دی دا نبي علیه الصلاة والسلام دپاره الله نمونه ګرځولي، واتبع ملت ابراهیم حنیفه. د ابراهیم علیه السلام یې ورته په نمونه کې ولې پیش کړی؟ یو په هغې وجوهاتو کې دا وجه هم ده چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې حالات هغه بدل شوي، نبي علیه السلام ته الله وایي چې الله ستا دا حالات هم بدل څه ناشنا کار دی، چل نه راځي بیان یې څنګه وکړو، هغه کوشش کړو. ابراهیم علیه الصلاة والسلام په ده باندې یو دور تېر شوی او هغه دور داسې و په دنیا کې چې هغه د ده هېچا خبره نه منله، دا بلکل وحیدا فریدا یوازې فرد واحد و چې دی لګیا و او خپل محنتونه یې کول ابراهیم علیه السلام بلکل یوازې. او بیا یو دور داسې راغی په حالات چې بدل شو، ټوله دنیا د ابراهیم علیه السلام تابعداره کړه. ګوره د حالاتو متضاد حالاتو ته ګوره بیا څه چلو شو. دا یو حالت. دویم حالت ابراهیم علیه السلام خلکو اور ته وغورځاو، جهنم ورته پوره برابر کړو. شپږو میاشتو خشاک د مفسرینو د قول مطابق راټول کړو، ابراهیم علیه السلام ورته وغورځاو، پوره جهنم یې تیار، الله ولا په هغې جهنم کې جنت ور. حالات ته ګوره. ابراهیم علیه السلام دی هغه یو دور و چې د هغه هېڅوک تابعدار نه و په دنیا کې، او یو ورځ راله چې د محمد رسول الله په شان انسان ته الله جل شانو یې د هغه تابعدار کړو او ټوله دنیا د هغه پیروکار، د هر مذهب خلک هغه خپل پیغمبر ګڼي. دغه کفار مکه و هغوی به مونږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې دغه بت مت او دغه هندو مت او د تمام خلک سوی ابراهیم چې وایي دی دا ډېر نیک انسان و مونږ د هغه تابعدار. هر یو انسان هغه ومنو په ژوند. یو دور هغه و چې چا نه یو بل حالت ابراهیم علیه السلام باندې یو دور داسې هم تېر شوی چې ابراهیم علیه السلام د هغه خپل پلار دی دنیا بدترینه ګمراه دی، د هغه نه بل غټ ګمراه نشته. او حالاتو ته ګوره چې بیا یې داسې اولاد راغی چې د هغې نه بهترین اولاد په کائنات کې نشته. داسې حالات الله جل شانه بدل د ابراهیم اسحاق علیه السلام په شان او د اسماعیل علیه السلام په شان او د یعقوب علیه السلام او د یوسف په شان او د محمد رسول الله په شان اولاد ول الله جل شانه ورته علیهم الصلوات والتسلیمات. حالات دغه ابراهیم علیه السلام د انسان په ژوند کې صحیح، خو د انسان په ژوند کې د هغه مال پکار وي او د هغه عزت پکار وي. ابراهیم علیه السلام ډېر زیات غریب دی، دومره غریب دی په الله قسم دومره غریب. امام خازن رحمت الله علیه واقعه ذکر کړي، یو روایت ته ما ته سند نه دی ملو شوی. ابراهیم علیه السلام دونه غربت تېر کړی، تبلیغي حضرات نه هم دا واقعه اورېدلي. یو ورځ ورته کور والی وایي چې یاره د خوراک سره وړه سوړه راوړه سره وړه چې مونږ وکړو روټۍ پخه ګزار نه. ابراهیم علیه السلام یو بوجۍ واغسته بهر لاړو، څه میلاو نه شو، شګو او د خاورو نه ډکه کړه او کور ته یې راوړه. خو خلکو ته یې ځان نه ښکاره کړو، نو دننه لاړو یو طرف ته وایسته په ځان څادر راخو اوده شو. لږ ساعت پس د روټۍ خوشبو پرې ولګېده او راپایڅه چې ویې کته کور والی لګیا د روټۍ پخې وړه چېرته ووایه دا چې بوجۍ راوړه خو د وړو ډکه وکړه. داسې د رزق حالت د ابراهیم علیه السلام، داسې د غربت حالت د ابراهیم علیه السلام. او بیا مالداري چې پرې راغله که نه په هغې کې هم د روایت په تاریخ پیش کومه د ابراهیم علیه السلام باره کې امام رازي رحمت الله علیه د قیل یو قول ذکر کړی. امام رازي رحمت الله علیه وایي بیا پې هغه دور په ابراهیم علیه السلام راغی چې خلک ګډې بیزي وساتي که نه، د ګډو بیزو د څوکیدارۍ لپاره بیا سپي ساتي. نو ابراهیم علیه السلام مبارک سره صرف د ګډو د څوکیدارۍ لپاره 12,000 سپي ساتي. څومره؟ 12,000. او د هر یو سپي په غاړه کې د سرو زرو پټه وه. د څه پټه وه پکې؟ د سرو زرو پټه وه پکې. امام رازي رحمت الله علیه خپل تفصیل کوي. نو حالات داسې بدلې الله جل شانو، حالات بدلونکي الله جل شانو. بله عجیبه خبره چې ابراهیم علیه السلام دویم د څه شی د انسان په ژوند کې، دویم خو د انسان په ژوند کې چېرته د انسان عزت وي، یو په مال یو دویم څه شی دی انسان عزت دی. څه عزت د ابراهیم علیه السلام چې خلکو دومره ذلیله کړو، دا کم چلې ورسره وکړو د ابراهیم علیه السلام چې الله جل شانو د هغه د عزت فیصله کوله. نو داسې کړو چې د انبیاء کرامو دپاره هغه نمونه او مثال جوړ داسې نه وه. همدغه شان ابراهیم علیه السلام دی د هغه داسې یو حالت که نه که د هغه شهرت والي، د هغه داسې یو حالت په یو زمانه کې مخکې صورت کې تېر شو که نه، هغه چې هغه خلک تله هغه د اختر په ورځ باندې هغه دی چې راغلي هغه بوټان یې هغه ګز ګمبد کړو په تبر باندې والي، د هغې حالات ته لږ شانتې وګوره که نه. هلته یو سړی وایي چې راغلی دا خلک بوټانو ته ویې کتل دا چا کړي ده؟ من فعل هذا بآلهتنا، دا کار زمونږ د خدایانو سره چا کړی دی؟ دا یې ټوټې کړي. چا ورته وایي چې سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. یو سړی هم یو هلک لیدلی دی او د هغه تذکره مې اورېدلی چې ابراهیم نوم یې دی او هغه کېدای شي دا کار کړي. پته لګي چې بیخي دا یو مجهول شخصیت و، د سره غیر معروف شخصیت و، سره چا نه پېژنو، شهرت دا پوزیشن و دې ځای پورې ابراهیم. او یو هغه دور دی
هغه دور دی. ابراهیم علیه السلام داسې یو مذهب نشته چې پاره کې مشهور نه دی پاره، هر مذهب کې هغه مشهور پاتې دا چا وکړه کار دا حالات الله جل شانه کړ. داخله کې چې ابراهیم علیه السلام بدنامو هغه د بیزته کوشش کو، هغه د بیزته کوشش کو بدنامو ابراهیم علیه السلام په خلق. ابراهیم علیه السلام د هغه الله جل شانه حالات داسې بدل کړ زماره په خپل الله قسم داسې تذکرم دی یو پیغمبر نو څنګه چې هغه په هر مانځ کې وایي کما صلی تعالی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. یو دور خلکو په کلی کې نه پرې خو ابراهیم علیه السلام او لاړو د یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته یو دور داسې راغی چې الله جل شانه د کائنات د دنیا چې کوم مرکز دی د بیت الله شریف دغه ټول مشری ته حواله کړ. تر نن پورې دغه مشری چلیږي پاک دی، تر نن پورې کې طواف دی هغه د ابراهیم علیه السلام، تر نن پورې هغه قرباني د ابراهیم علیه السلام، تر نن پورې هغه مقام ابراهیم دی هغه د ابراهیم علیه السلام، تر نن پورې بیت الله دی هغه د ابراهیم علیه السلام. کومه خبره کا اگر صفا او مروه په منځ کې منډه د هغه چا د ابراهیم علیه السلام ټول هغه د نسل او ټول هغه د نسب او ټول هغه د خاندان خبره کدا څنګه ده همدغه شان دا ابراهیم علیه السلام مبارک دا الله جل شانه فرمایي چې دا ما ولې وکړه داس ولې ابراهیم علیه السلام د الله نه کوکار بندو او دې خبرو ته توجه نه وکړي چې عزت کړم، دې ته توجه نه وکړي چې چا زما خلاف پروپاګاندا وکړه، دې خبرو ته توجه نه وکړي څوک زما خبره مني چې زما خبره نه مني. د الله جل شانه سره یو مضبوط تعلق او ډېر دیندار سره ابراهیم علیه السلام ډېر نه کوکار سره. الله جل شانه فرمایي دا په دنیا کې مسله ده چې څنګه دی په دنیا کې علما دا هر صدا سے ورکړو حالات مولا بدل کړو نو انه فی الاخره لمن الصالحین صلاحیت په بس کې باقی په آخرت کې هم د آیت مبارکه ته وګوره وهبنا له اسحاق موږ ابراهیم علیه السلام له اولاد ور یو طرف ته بدترین پلارو گمراه ترین او بل طرف ته دونه نیک ترین او بهترین شیو اولاد ولور